لیکن کچیر په معاشره کې یو سړی زکات نه ادا کوي نو دا هغه عذاب دی چې د هغې په خاطر ټوله معاشره په مشکلاتو کې راځي. مالدار ظلم وکړي زکات یې بند کړي، الله تعالی پر ټوله معاشره باندې باران بند کړي. مالدار ظلم وکړي زکات یې بند کړي، الله د معاشرې سره رحمت بند کړي، معاشره په پریشانی کې راغله. حضرت علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله لیکلی دي چې کله یو سړی په معاشره کې زکات نه ورکوي بیا پر عام انسانانو دا ضروری ده چې د هغې لاسنیونه به کوي، هغې به د دې عمله سره ګرځي، د هغه سړي سره به زور کوي او په زور به دی د دې ته تیاری چې د زکات ادا کړي. امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه وایي په معاشره کې چې کم څوک زکات نه ورکوي پر باچا باندې دا واجب ده چې دا سړی به قتل کوي، بیا به هغه وژني، هغه په معاشره کې د باچا ذمواري د هغه د زکات د نه ادا کېدلو په خاطر د ژوند مستحق نه دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي ځکه به وژني چې دا سړی مرتد دی، کافر دی نور، او د کافر مرګ په دارالاسلام کې چې هغې زمین نه دی، ذمه یې نه ده اخیستې، باچا ته جایز دی چې وژني. امام مالک، امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی، هغه هم وایي وژنې به یې لیکن تعزیرا به یې وژنې، مرتد نه دی چې دا نور معاشره عبرت ځینې واخلي. دا رقم امام ابو حنیفه رحمه الله قربان سم د هغې مسلک کې ډېره اساني، هغې دا لیکلي دي چې دا مالداره به په جیل کې اچي، در هغې وخته به په جیل کې زندگی تیروي چې یا د زکات کښلو سه د زکات د نه کښلو سه توبهګاره سي او د زکات وکښلو ته متوجه سي او زکات په ښه طریقه ادا کړي، او که د زکات ادا کېدلو ته متوجه نه سي او د دې عمله څه توبه نه وکاږي بیا به در هغه وخته پورې چې څومره زندگی هغه به ټوله په جیل کې